په یو خاندان کې تقریبا 30 ړانده نفر دي افراد دي، خو ټول که زه وګورم نو یا خو علما دي یا حفاظ دي یا ځان له د ژوند نورې چې کومې شعبې دي په هغې کې لکه که موږ وګورو حافظ صاحب دکاندار دی، ځان له دکانداري کوي، خواري محنت کوي. سلامونه ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری رحمان بنیری د خودخیل د حل کلي حافظ صاحب سره ناست یمه. څوک چې د خپلې ځواني معذورۍ باوجود چې په سترګو ړوند دی خو نه صرف حافظ قرآن دی بلکې د دې سره سره الله پاک ولا یو ځانګړی او خوږ غږ ورکړی دی، اواز ورکړی دی، یو بهترین نعتګو او نعتخوان هم دی، ښه شاعر هم دی، اکثر او بیشتر په مختلف موضوعات باندې لیکل کوي، نظمونه لیکي، نعتونه لیکي. یقینا ملګرو تاسو یې د سوشل میډیا د لارې پیژنئ، خپل نوم یې د حلیم حافظ صاحب په نوم باندې دی، د سوشل میډیا چې کوم پیج دی دغه شانتې چینل هم دی، د ده دا چینل چې کوم دی دا سبسکرایب کوي، د فالو کوي، د پروموټ کوي چې د خپلې جسمانی کمزورۍ باوجود لګیا دی، ایفرټس کوي، کوشش کوي، محنت کوي ښه په شوق سره. د ټول ناول خو حلیم حافظ صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې په خیرالې هرکلی. جزاک الله. یو شعر دی وی عادت مې نه دی څوک تلاس سره نیولی نشم، عادت مې نه دی څوک تلاس سره نیولی نشم، پتا مین به دې جونګړې ته پخپله راځي. واه ماشاءالله. حافظ صاحب د خپل ژوند کیسه را سره شریکه کړئ. زمونږ څنګه چې تاسو تپوس وکړه زما نه چې د خپل ژوند کیسه، زما ژوند الحمدلله ثم الحمدلله ښه ډېر په یو خوند او مزې سره تېرېږي جي. ما اول چې کوم دی نو الحمدلله د خدای فضل و پلار چې کوم دی ویستم حفظ له، نو حفظ مې وکړو په ډانډار کې زمونږ استاد مفتی حبیب الرحمن صاحب هغوی سره ما حفظ وکړو. بیا د خیره ترجمه هم د خیر الحمدلله زما ترجمه داسې زده شوې ده، بعضې کسان ترجمې زده کوي که نه جي، هغوی یو استاد سره کینی. زما الحمدلله خدای پاک داسې ذهن کلاو کړی و چې دورو له به تلم، په دورو کې ما الحمدلله قرآن ترجمه هم زده کړه، او که ډېره زیات الحمدلله زیات تر به ماته زده او که لږ خطایي راځي انسان دی غلطي تې کېږي، او الحمدلله هغې سره د تفسیر دغه م الله پاک ماله را کړی دی توفیق. حافظ صاحب په زړه باندې کوم خاص ارمان او خواهش لرئ؟ نو بس په زړه خو هېڅ ارمانونه نشته، بس دغه ارمان د دنیا کارنګه تېرېږي به، خو بس د آخرت دغه دا کومه چې الله پاک دې ما په آخرت کې وبخي، ما دې په خپلو ګناهونو نه رانیسي، ځکه هر بنده ډېر ګناهګار دی او زما خپل ځان ته لکه زیات تر سوچي، نو الله پاک دې بس ما له هغه جان ښایسته کړي، بس دا زما د زړه ارمان دی. حافظ صاحب لکه څنګه چې ما خبره وکړله چې ستاسو په یو خاندان کې تقریبا 30 ړانده نفر دي افراد دي، خو ټول که زه وګورم نو یا خو علما دي یا حفاظ دي یا ځان له د ژوند نورې چې کومې شعبې دي په هغې کې لکه که موږ وګورو حافظ صاحب دکاندار دی، ځان له دکانداري کوي، خواري محنت کوي، ډېر زیات په خپل ژوند کې پر امید ښکاري نه چې مایوسه. د دې شاته څه راز دی چې تاسو دومره مطمئن ژوند تېروئ؟ بس جي دا چې د الله رب العزت سره د کوم سړي تعلق زیات وي که نه جي، نو بس الحمدلله ثم الحمدلله موږ باندې الله یو احسان کړی دی. ډېر معذوره به تاسو وینئ، تاسو ته ما مخکې یو پروګرام کې به دا خبره کړې وي چې ډېر معذوره یي، په سترګو چې کوم معذوره یي هغوی څوک سوالونه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. موږ الحمدلله الله رب العزت د دې نه ساتلي یو، هر یو ځان له خپل کسب کوي، خو لکه دې دغه ته الله نه کړي دا بس د دین هغه برکت دی. لومبی چې زما والد صاحب راورسېد نو په دې حل کې د حل کلي کې ډېره ګراني وه، مسله کول دلته ډېر ګران کار و،
دا غي خاري و غي چې کوم نه د نورونه مدرسې تکړه دا غي دانن چې زه حافظ قرآن من دا د غي هغه خواري دي او مهنتونه دي نو د دین برکت ته په دغه وجه موږ د خپل ژوند نه مطمئن یو. راځي د حافظ صاحب نه را سره نعت شریف واورئ. ښه جي ستاسو ډېره ډېره مننه. د عزیز مانیروال صاحب یو کلام دی تاسو ته وړاندې کومه. اول ته رباعي ده او بیا کلام دی. چې تیار تیار جهان رڼا رڼا شو، جهالت ټوله نړۍ کې وار خطا شو، هر پیغام مظلومانو لا دعا شو، هر فرمان رنځورانو لا دوا شو. خوشحال خان خټک شیرونو کې گویا شو، چې سیرت کې د رحمان بابا اشنا شو. 1400 کاله مخکې سپین سبا شو، محمد آخر زمان رسول الله شو. 1400 کاله مخکې سپین سبا شو، محمد آخر زمان رسول الله شو. وی محبت را تخودل محمد دے، قناعت ہم را بخل محمد دے، قناعت ہم را بخل محمد دے. محبت را تخودل محمد دے، قناعت ہم را بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. پر صورت چی سمرخ کل محمد دے، پر صورت چی سمرخ کل محمد دے، پر صورت چی سمرخ کل محمد دے، پر صورت چی سمرخ کل محمد دے. پسیرت داس خاغل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. محبت را تخودل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. آغا چاچے پہ خزل غرزوالے، آغا چاچے پہ خزل غرزوالے، آغا چاچے پہ خزل غرزوالے، آغا چاچے پہ خزل غرزوالے. پپوختنائے ورغل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. دا چیز د اخوت سندرے وایم، دا چیز د اخوت سندرے وایم، دا چیز د اخوت سندرے وایم، دا چیز د اخوت سندرے وایم. زماز لکی غگی دل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. اللہ وائی رحمت للعالمین دے، اللہ وائی رحمت للعالمین دے، اللہ وائی رحمت للعالمین دے، اللہ وائی رحمت للعالمین دے. سمر پاک سمر سپیسل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے، قناعت ہمرا بخل محمد دے. چی قرآن عظیم و شان پہ نازل شاوے،
چې قرآن عظیم الشان په نازل شوی چې قرآن عظیم الشان په نازل شوی چې قرآن عظیم الشان په نازل شوی ما په دغه پیژندلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې آغا څوک چې په پښتو ژبه ګویان دي 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 دوی په سر سترګو منلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې صحابه واړه ستوري د اسمان دي 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 د بلال کردار ستایلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې د الله رضا د دین او وطن مینا 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 خپل عزیز پیرنګولې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې محبت را تخودلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې قناعت هم را بخلې محمد دې صلی